السلام علیکم ګرانو دوستانو غواړم چې نن تاسو ته د موبایل د سکرین یو ډیر ښایسته سیټینګ دروښایم یعنی ډیر زیات ښکلی سیټینګ دی تاسو ګورئ د موبایل په سکرین باندې چې ډیر ښکلي آپشنز پکې راځي او تاسو د خپل موبایل کم هغه ډیر مهم کم آپشنز چې وي یعنی نمبر وي یا داسې کم ایپس وي تاسو هغه دغلته پټولی شئ یعنی د موبایل کم سکرین چې دی دا ټول د آیفون د موبایل د سکرین په شان دی کیږي او تاسو کولی شئ چې بیا خپل موبایل ډیر اسانه استعمال کړئ نو که غواړئ دغه طریقې نه ځان خبر کړئ ویډیو خامخا تر اخره پورې ګورئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا یو لایک ورکړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ نو راځئ ګورو چې دغه سیټینګ څنګه په خپلو موبایلونو کې وکړئ ګرانو دوستانو کو چینل ته نوی راغلی یې چینل سبسکرایب کړئ د بیل په نشان کلیک وکړئ او ورسره په آل باندې چې زما د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راورسیږي نو تاسو به ول د پلی سټور نه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ لاړ به شئ پلی سټور ته په پلی سټور باندې کلیک وکړئ دا به آن کړئ او دغلته به تاسو د سرچ په ځای کې ولیکئ ایچ سکرین 10 او دغه بیا تاسو سرچ کړئ نو تاسو ګورئ چې دلته موږ د ډېر ایپس رال دغه دویم نمبر ایف باندې به کلیک وکړئ او دا به انسټال کړئ نو ډېر زیات ښایسته ایف دی ډېر زیات ښایسته سیټینګونه پکې دي نو زه غواړم دغه ایف واپس دلته اوفن کړم په سکرین باندې دغلته راغلی دی نو زه د هغه باندې کلیک کوم او دا کولاوم دلته تاسو ګورئ چې په سکرین باندې یعنې تیم والپیپر دی ایچ سکرین دی آیکون دی او ایپس ایچ دی نو دې کې ډېر زیات سیټینګونه دي دغه آیکون باندې زه کلیک کوم او دې کې دغه د موبایل یعنې دغه د آپشن دغه کوم بټن چې دا د دغې شکل دې سره بدلېږي دغه سټایل دې سره بدلېږي نو تاسو ګورئ چې تقریبا 15 قسمه بټن ده 15 قسمه شکلونه دي چې کوم شکل تاسو غواړئ نو تاسو یې دغې ته ورکولی شئ بل دی کې لاندې دغه سایز دی او دغه هم چینج کېږي دې سره دغه رنګ هم بدلېږي نو دې کې ډېر زیات نور سیټینګونه هم شته تاسو یې خپله استعمال کوئ نو دې کې تاسو ته به ډېر زیات سیټینګونو معلومات وشي نو تاسو دلته ګورئ چې ایپس ایچ لیکل شوی دی په دغې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته هغه ایپس تاسو سلیکټ کړئ کوم چې تاسو ډېر استعمالوئ نو چې بیا دغه بټن تاسو کلیک کړئ نو دغه سایډ ته به دا ایپس تاسو ته راځي او تاسو به یې په اسانتیا سره بیا کولاولی شئ بل ایچ سکرین دی نو دلته تاسو کتلی شئ چې دغه ایچ سکرین کې دا ټول شیان دي چې تاسو دغلته شارټکټ ته دا میوزیک او دا ویډر ته هر څه تاسو دغلته سلیکټ کولی شئ نو تاسو ګورئ چې تیم والپیپر دی تیم والپیپر کې دغسې والپیپرز دي چې دې کې والپیپرز هم ډېر زیات دي نو زه دغه بټن باندې کلیک کوم او دغه سایډ د کوم آپشن چې دي دغه کولاومه نو دا ګوره دا ایپس دي کوم چې زه ډېر استعمالوم دغه ایپس ما ته ټول دلته مخې ته رال نو بل دا هغه نمبر دي چې زه ورسره رابطه ډېره زیاته کومه دا نمبر یې هم ما دلته جمع کړي دلته مې سلیکټ کړي نو بیا تاسو کولی شئ چې دوی سره ډایرکټ ډېر په اسانتیا سره رابطه وکړئ او دې کې دې سایډ ته دلته تاسو ګورئ چې ویدر دی نو د موسم حالاتو معلومات هم دلته تاسو ډایرکټ راځي او بل میوزیک دی دلته تاسو میوزیک هم اورېدلی شئ او بل دا پکې ډېر زیات ښایسته سیټینګ دی چې دلته تاسو د موبایل هغه کم شارټکټ کم آپشنز چې دي هغه ټول دلته دي نو تاسو کولی شئ چې دلته دا ډېر په اسانتیا سره استعمال کړئ ډېر زیات ښایسته سیټینګونه دي خامخا یې په خپل موبایل کې وکړئ نو ګرانو دوستانو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي خامخا یې ملګرو سره شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هم تاسو ته راشي در بلې ویډیو د الله په امان